کم انسان چې دا وظیفه او دا عمل صرف یو ورځ وکړي انشاءالله چې ډېر ژر به هغو ته نوکري یا چې دی ملازمت میلاو شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، کم خلکان چې د دې خبرې خواهشمند وي چې هغوی غواړي چې یاره ماته دې نوکري میلاو شي، ډېرو ملګرو هغوی د دې دپاره ماته واټساپ کړی و چې هغوی وایي چې یاره داسې خاص غوندې وظیفه راته راکړه او یو خاص غوندې عمل راته راکړه چې الله جل شانه زر تر زره موږ ته نوکري راکړي یا موږ ته ملازمت میلاو شي. خصوصا د هغې وروڼو او د هغې خویندو دپاره دا وظیفه سپیشل وظیفه ده. په اخلاص سره صرف یو ورځ وکړئ نو تاسو بیا د دې وظیفې کمالات وګورئ چې په دې وظیفې کې څومره لوی پاور دی. د یا وهابو فضایل ډېر لوی فضایل دي. تمام کتب اسلامي چې تاسو وګورئ په هغې کې ډېر لوی لوی فضایل راغلي دي. دغه رنګې اولیاء الله کم چې د الله بزرګان دي د هغې ډېر زیات کوم دي فضایل راغلي پکې. دغه رنګې یا وهاب دا د الله جل جلاله یو ډېر مبارک نوم دی. یا وهاب هر څیز ورکوونکی ذات. نو دومره مبارکه وظیفه ده چې کم انسان دا دغه کوي وظیفه کوي نو رب العالمین به د هغه تمام مرادونه او مطلبونه پوره کړي، تمام حاجتونه به رب العالمین پوره کړي. دونه مبارکه او پاورفل هغه وظیفه خو ده. نو که کم انسان بیا خصوصا که یو انسان وي چې ماته دې ملازمت میلاو شي یا د ماته نوکري میلاو شي، یا یو انسان بېروزګاره د هغه وي چې زما دغه بېروزګاري دې ختمه شي او د عزت والا مزیدار روزګار دې ماته میلاو شي، خصوصا د هغې وروڼو او د هغې خویندو دپاره دا وظیفه ډېره زیاته د حد نه سیوا اثر کوي. او نن سبا مهنګایي او ګراني د حد نه سیوا ده، یعنی یو ورځ د بلې نه خرابه، بله ورځ د بلې نه خرابه، یعنی آن تر دې چې یو ورځ د بلې نه بدتره وي. لیکن که دا وظیفو کې انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین د ستاسو معاشي چې کم حالت دی هغه به هم ټیک کړي. نو راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. ډېره زیاته اسانه وظیفه او عمل دی. د دې وظیفې نه مخکې به یو کار کوئ او دا وظیفه به کم مخکې کوئ په دې باندې ځان پوه کړئ. د ټولو اول تاسو چې کله نوې میاشت ته راخیږي او د نوې میاشتې د جمعې شپه وي او د زیارت ورځ وي، نو د زیارت په ورځ باندې به تاسو روژه ونیسئ او روژه به په څه باندې ماتوئ؟ دا چاول یا پخې کې سپین روژې ورته موږ وایو، ارجه به هغه جدا وي، زموږ په علاقه کې ورته چې دی هغه سپین روژې وایي. نو تاسو به دا سپین روژې پخې کې چاولې او بیا به د هغې نه کیر جوړ کړئ او په دغه کیر باندې به تاسو روژې ماتې وکړئ او د هغې نه پس د ماښام لمونځ چې وکړئ نو څه داسې څیز مه خوره چې په هغې کې مالګې ګډه شوي، یعنې تاسو به نمکین چیز نه خورئ. تر د ماسخوتنه پورې همدغه رنګ پرهیز وکړه او کله د ماسخوتن لمونځ وکړئ نو د ماسخوتن د لمونځ نه پس یو ځان له ځای کې کښېنه او په دغه حالت کې 14 کرته درود شریف ووایه، 14 کرته، او د هغې نه پس 4,000 کرته یا وهاب یا وهاب یا وهاب یا وهاب دا وظیفه وکئ 4,000 کرته او د هغې نه پس بیا 14 کرته درود شریف ووایئ. دا عمل جاری وساته انشاءالله چې په دې هفتې کې به تا ته څه ناڅه نوکري او ملازمت میلاو شي. که تاسې په صحیح عقیدې او په نیک نیت او په نیک ارادې سره او کامل یقین د ستاسو په الله جل جلاله باندې که په دغه ارادې سره او په دغه عقیدې سره تاسو دا وظیفه وکړه په یو ورځ کې دننه ستاسو مقصد حاصلېدی شي، یعنی یو ورځ کې دننه
تاسو ته روزګار نوکري ملازمت هغه ملاویدی شي الله به د مخکې نه د دغې کسانو هغه زړونه نرم کړي وي او تا ته به ستناستو لار ایستې وي. لیکن بعضې ملګري وظیفه کوي خو په شک شبې کوي. نو شک شبې کې مه کوئ، په کامل یقین سره دا وظیفه وکړئ چې رب العالمین زما دا کار کوي په دې وظیفې سره رب العالمین کوي راله، بل څوک هېڅ هم نشي کولی. ټول کارونه رب العالمین راله چې کوم دی دوکوي هغه سر کوي او راله کوي. که په دغه ارادې سره تا وکړه انشاءالله چې په یو هفتې کې دننه به تا ته نوکري یا ملازمت هغه به ورته میلاو شي او یا به په ښکلي کاروبار باندې ولګي او د هغې د وجې نه به تاسو ته آمدني ډېره زیاته راځي. او که یو هفتې کې تا ته ملازمت نوکری او کاروبار میلاو نشو نو په دویمې هفتې باندې دا عمل وکړه، او که په دویمه کې هم میلاو نشو نو په دریمه باندې لازماً وکړه د زیارت په ورځ باندې دارنګ روژه ونیسه او بیا چې کوم دی همدغه عمل وکړئ. انشاءالله چې په دریو هفتو کې به رب العالمین تا ته څه نه څه لار روباسي د غیبو نه او الله جل جلاله به د ستا تمام ضرورتونه پوره کړي. لیکن یو خبر رانه چې کوم دی پاتې شوله دا خبر یاد ساتئ چې کله روژې ماتې کوئ نو د روژې ماتې چې کله په دې کیر باندې کوئ نو دغه ټیم کې تاسو د خپل حاجت دپاره سوال کولی شئ. دغه ټیم کې به سوال لازما کوئ چې یا الله ما ته ښکلی روزګار او ښکلی نوکري راکړي، یا زما کاروبار روان کړي، یا الله کاروبار راکړي، یا الله کاروبار کې برکت واچوي. د هر چا مختلف دعاګانې چې د ستا کوم حاجت یې هغه پکې وغواړي. او کله یو وهاب وظیفه دې وکړه دې نه فارغ شوي نو د هغې نه پس هم د خپل حاجت دپاره دعا وغواړه نو انشاءالله چې الله به درته ټولې بندې لارې کولو کړي او تمامې بندې لارې چارې به دې روانې شي، ښکلې مزیداره نوکري ملازمت او روزګار ورته میلاو شي.